تصویر به نو پاتې ویډیو د دې تاسو مسله بیانېږي. ټیک ده. د دې بیا چې دي په دې کې به کوم دی د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د نبوت نه مخکې ژوندی لونه چې کوم دی ښخېدلې. سورې تکویر الله جل جلاله پای کې الله رب العزت د دې تذکره کړې ده واذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت چې کله د هغې ژوندو ښخ کړی شوي لونو نه تپوس وکړي شي چې په کومه ګناه کې تاسو قتل کړي شوي نو دا به چې کوم دی په ورځ د قیامت د خپلو پلارانو آباو خلاف چې کوم دی ګواهي ورکړي. یو صحابي باره کې راځي هغه ته الله رب العزت وروسته د اسلام دولت نصیب کړو. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته یو پیر عرض وکړ یا رسول الله یو خبره مې زړه غواړي خو زبان مې نشي کولی هغه. جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل ووایه خیر دی. وی یا رسول الله بیا مې معاف نه کې. وی نه وی ووایه. وی یا رسول الله وی د جهالت دور و زما وی یو پیره داسې وشو چې زه په سفر باندې روان وم چې کله زه په سفر روان وم نو وی زما چې کوم دی یو کور والا په ګېډه باندې حمل و. وی ما ورته وی چې که دا هلک خو بیا به یې وساتې او که چېرې دا جینۍ وه چې زما د راتلو نه مخکې پناه کړي. وی زه ډېره موده پس چې کور ته رالمه نو ما په خپل کور کې ناګهانه دخول وکړو او یو ناشنا ښایسته جینۍ مې ولیدله او دا مې د زړه تمنا وه چې دا چې کوم دی خپل بچي له وکړم. وی ما د خپل کور وانه تپوس وکړو چې دا څوک ده نو وی هغې زما هغه نرمي محسوسه کړله چې دې به دې وخت کې سوی نه. وی ما ته وی چې دا خو ستا لور ده. وی ما وی چې ښه. وی ما ته خپل غیرت را مخې ته شو. وی چې کله ما ته خپل غیرت را مخې ته شو وی ما دې کور والا ته وی چې دا نور هم سنباله که او وی ځان نه مې تسپور او کوداله وغیره چې کوم د کنستلو آلات وي هغه مې ځان سره کړه او وی زه چې کوم دی روان شوم دا مې ځان سره روانه که. وی چې کله په لاره به تلم نو وی دې بچی به ما ته وی چې ابا ته ما چېرته بوځې ابا ته ما چېرته بوځې. وی بیا تر دې پورې چې زه چې کوم دی دې مقام ته راورسېدم نو وی ما چې کوم دی کوي کنستل شروع کړو. وی چې کله ما کوي کنستو نو وی زما دې لور به چې کوم دی خپله لوپټه راواغسته زما په دې مخ به داسې راغله او ما ته چې ابا ستړی شوې دمه وکړه. وی تر دې پورې چې ما کوي وکنستلو وی د هغې نه پس ما ته وایي چې ابا ته په دې باندې څه کوې. وی ما ورته وی چې زه چې کوم دی بس دا کنمه څه کومه. وی چې کله دا کوي ما جوړ کړو وی دا ماشومه ما وی د لاس نه ونیوله. وی چې کله مې اوچته کړله وی دې یو کریکه ووهله. وی چې ابا ما سره څه کوې بس وی زما فورا چې کوم دی زړه مات شو لږ رحمت غونته پکې راغی. وی دا ماشومه مې سیټ ته کېنوله. وی چې کله مې دې ته وکته بیا راته غیرت را مخې ته شو. وی اوچته مې کړله او وی لاندې مې راوویشتله. وی تر دې چې په دغې کوي کې دې چغې والې او وی په خپلو لاسو باندې مې خاورې اوچتولې او په دغې ماشومې مې ورچولې په خپلو لاسو مې خاورې اوچتولې او په دې مې ورچولې تر دې پورې په چغو چغو کې دا ما په خاورو کې دفن که د محمد مصطفی د سترګو نه اوښکې روانې شوې. چې کله جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم داسې دې صحابي ته وکتل وی کاش والله که چېرې د اسلام راوړلو نه بعد د کفر په یو دغه باندې سزا میلاوېدلې نو نن به تاله ما سزا د هغې درکړې وه. خو دا د اسلام تعلیم دی چې د اسلام د کفر په حالت کې انسان نه څومره ګناهونه شوي اسلام هغه تمام معاف کوي. په دې وجه الله دې دا ګناه معاف کړې ده. نو دا هغه خلک دی دې مقبره کې هغه زنانه هغه ماشومان دفن شوي هغوی به په دې باندې عار ګڼلو چې مونږ څنګه چې کوم دی لور پیدا شوه او دا لور به څنګه د پردي سړي سره چې کوم دی په غېږ کې سمدي. الله رب العزت هغه تاریخ مونږ ته نن محفوظ کړی دی. الله کریم دې مونږ او تاسو ټولو ته د اسلام په صحیح قوانینو باندې د چلېدلو توفیق راکړي. دا خو هغه چونکې ډېر لاندې دي دا خو چونکې پاک دي بره دغه شوي دي خو دا څوک د هغې هغه نشانات یې صرف دا نشانات یې صرف ساتلي او ګوره دې ته لیکل لیکل او دغه څه نه کېږي دا خلک ډېر زیات راځي. نه 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 بس دا دې څخه پټ ساتلی دی. عربو کې دا ډېر لوی صفت دی ځینې بیا به دلته کې د الله جل کې د شرک ډېر جوړې شوي ډېره په دغه ځای کې اوس راغلي ده ګوره داسې یو هغه دلته شوی دی چې دې کې دې نه نور مړي پاتې شو هغه دې پاک کې د خبرې کړې دي وړونې د توکلي دا توکلي کې نن کې دا دومره قیمتي ځای دی په کار چې